یو سړي اطلاع راورسوله چې په دې ځنګل کې یو شپونکی دی او هغه توره دله ساتلې ده او چې که کله عمر فاروق په دې لاره تېرېږي په دې توره به دې سر وهي. عمر صاحب ما نه سر وهي، شپونکی دی به یو ګورو. عمر صاحب بهادر و، د شپې ورپسې لاړ. چې لاړ شپونکی غریب پروت دی، حضرت عمر صاحب پر ټوپ کړې مری نه یې کلک راوړي. یو څو موکې یې ووهو زورور شپونکي ورته دا څه کوې امیر المؤمنین؟ نه ته ما وژنې؟ وایي زما څه کار دی چې تا وژنم؟ نه تا ما له توره ساتلې ده. خلک وایي چې د توره ساتلې ده په لاره تېرېږي، وایي به دی. شپونکي هم څوک و؟ وی امیر المؤمنین دا زما صحرا زما ده، دا ستا نه ده. ته پېښه مدینه دې پېښه دا زما ده، دا زما د پلار وه، هغه پکې ګډه چیلی سرولې. دا زما د نیکه وه، هغه پکې ګډه چیلی سرولې. دا مې د نیکه د پلار وه، دا هغه پکې ګډه چیلی سرولې. ستا او ستا پلار پکې ګډه چیلی نه سرولې. دا زما ده، دا کوټه پکې خیمه ما لګولې ده، ستا دلته سړي چې دلته ته راځې. او ورته شپونکی څه وایي؟ عجیبه خبره ورته وی بین الله بیني و بینک، وی خدای به زما او ستا منځ کې دی، الله زما ستا میانس کوي. قیامت پر ورځ به خبرې کوو. خو چې دې ووې نو عمر صاحب زر لاس ته ګرېوان نه وې، سو پړه کېدو شو. او څه وایي؟ بس وایي معافي غواړم، ما زیاتې وکړه، باید چې ما تحقیق کړی دی او د هغې نه پس تاله راغلی دی، ما ته چا غلطه اطلاع رسولې ده. پر پیدو شي چا ورته عمره ده تا ته څه ووې چې ته پر پیدو شي؟ وایي ده د خدای لاس زما ګرېوان کې واچو. الله بینی و بینک، دا الله لاس زما ګرېوان کې واچو چې ته پېښه او خدای پېښه. اوس هم چې دا څوک چا زیاتې کوي که نه، دی ورته څه وایي چې ته پېښه او خدای پېښه. دا ډېر دروند لفظ دی. دا داسې شو لکه چې د خدای لاس یې ستا په ګرېوان کې اچولي. بس چې دوی ته پېښه او خدای پېښه. نو که په جایز نو په نرمه ورته ووایه چې وروره ما ته خدای ولې سلمه کوې، زه خو په حق یم. او که په ناجایز نو بس پوه شه چې د خدای لاس یې دله ګرېوان کې اچولی ده، پوه شه چې د خدای تور یې دله په سر نیولې ده، پوه شه چې د خدای عذاب یې درته مخامخ کړی دی. فورا توبه وباسه او یاد وساته د خدای فیصلې چې دي نو په هغې کې دیر ہے تو اندیر نہیں. تاخیر شته، ورځ پس، 2 ورځې پس، میاشت پس، کال پس، 2 کاله پس، خو خدای نه څه شی پټېږي نه. مونږ په دې غلط فهمۍ کې پراته یو. مونږ وایو چې څنګه سړي سره دوکه کوم خدای سره به هم وکړم. انسان سره به وکړي، خدای سره نه شي کولی. ښځې سره به دوکه وکړي، زوی سره به هم دوکه وکړي چې ستا په کور کې اوسېږي. قسم په خدای که خدای سره وکړي. نو حضرت عمر صاحب شپونکي نه یېرېږم. ولې؟ بادشاه خو بل سره جنګ وکړي، یا به یې ته مړ کړي یا به تا مړ کړي. خو شپونکي دې وجني نه، هغه دله ګرېوان ته د خدای لاس اچوي. رونو د دې غریبانانو د خیرونه ویېرېږئ، د دې مظلومانو د خیرونه ویېرېږئ، مه کوئ ظلم، انصاف وکړئ. د ګاونډي د خیرې نه ویېرېږه، ظلم مه کوه. او که خیره درته نه کوي الله خو ویني که نه، ظلم مه کوه. ظلم بلکل چې ونه کړې ظلم، زیاتې چې چا سره ونه کړې، ګنې د خدای لاس په دې غاړه کې پروت دی. زیاتې دې وکړه د خدای توره به دې په سر ته کې لټکاوېږي. ټیک ته زورور یې مې، هر څه در سره دي، ټوپک هم دی، قوم هم شته، پیسه هم شته، بنګله هم شته، دولت هم شته، ټینک هم شته، توپ هم شته، لیکن دا ستا ټول طاقتونه د خدای د یو ماشي مقابله قسم دې کوکي. ظلم به نه کوو، ظلم خطرناک شی دی. نو بوډۍ ته څه وایي؟ ورته وایي چې ته ما له راځې نو ته خدای له ولې نه ځې؟ ما ته وایي خدای ته ولې چغه نه وې؟ بس بوډۍ پوه شوه. بوډۍ څه وایي؟ وی یا الله دا خبر هم چل غواړي. یا الله چې دې بادشاه زما کوټه نړوله نو ته نه کوم ځای وې؟ ته کوم ځای وې؟ لا ته نه وې؟ دا خبر هم چل غواړي. او یا الله چې که زه بې طاقت ومه نو ستا طاقت څه شو؟ زما طاقت خو نو، زه خو بوډۍ که زه ومم نو ما نه شو باندې کولی. نو خدای که زما طاقت نو ستا هغه څه شو؟ ستا طاقت څه شو؟ خو چې دی ووې الله جبریل علیه السلام فټافټ راوډېږه، هله 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 ورشه، شابه 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 شابه.
دا محل به د بادشاه اوچت کې سره د لیبر او مزدور او د بادشاه او ولاړې بیا راوغورځی د جبریل راغی سره د هغه بادشاه او د وزیرانو د هغه لښکر او د پروتوکول او د پولیس او د پوج یې غونډ اوچت که ولاړې بیا راوغورځه اتق دعوة المظلوم د مظلوم د خیرونه به ځان ساتي فانه لیس بینها و بین الله حجاب د مظلوم د خیرو د خدای په منځ کې پرده نشته او مظلوم ته خدای څه وایي وی صبر کوله انصرنک ولو بعد حین وی مدد دې کوم لږ ساعت پس به کوم خو کوم ان الله لیملی الظالم خدای ظالم له مهلت ورکوي خو چې کله ونیسي بیا نه پرېږدي مهلت ورکوي پرې چې ډېره ګناه وکړي پرې چې ډېره وکړي بیا به نیسم بیا به ورسره کوم خبره خو مانه لرې لاړه خو د اسلام نوم انصاف دی د اسلام ډېرې شعبې دي یو شعبه انصاف لمونځ هم کوم د روژې هم نیسم د تهجد هم کوم د تسبیح هم مثلا خو زه ظلم کوم اسلام نه بار یم سمسناست بار یم پورا دننه نه یم ادخلوا فی السلم کافه د سر ویښتنه والا تر نوکه پورې په اسلام کې دننه شه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې یو بادشاه د روم راغی جبله نومې مسلمان شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه له ډېر لوی اهمیت ورکړ ځکه لوی بادشاه راغی مسلمان شو هغه ته ویل چې عمر او کوزه د سره خپله ځم ډېره ښه ده حضرت عمر صاحب ورسره خپله د مدینې نه مکې ته راغی عمرې له خو لنګې والي په عمره کې لنګونه دي لګیا دي طواف کوي د بیت الله عمر صاحب دونه اهمیت ولا ورکړ چې د حد نه وتی ولې چې دا صاحب بادشاه د روم راغلی دی مسلمان شوی دی دله ډېر پروتوکول ورکول پکار یو ځای ورسره لګیا طواف کوي چې ته په طواف کې دی یو باندیسي سړي خپه د پلنګ راله او چې څنګه هغه باندیسي په خپه کې خو د هغه قدم واغېست لنګ ته لاندې وغورځېد د دغه جبله بادشاه نه هغه زر لنګ اوچت کو او چې څپېړه اوچته کړه د بیت الله په خوا کې چې ټس شوه باندیسي په دا مخ وه لاندې رانه وغورځول هغه ما په قصد خو نه دی غورځولی زه دې ولې ووالم ور انصاف دی فوراً باندې سیلاب حضرت عمر سره استغاثه وکړه صاحب دې بادشاه وواله بادشاه ته اوسه پورې پروتوکولو اوسه پورې ډوډۍ دي اوسه پورې په ګډان چیلي خوري اوسه پورې د مدینې نه ورسره پیاده را روان دي په اوښ باندې او صاحب رات مزل ورسره کوي چې دا بادشاه مسلمان شوی چې دی خوشحاله اوس انصاف راغی اوس ظلم راغی انصاف راغی حضرت عمر صاحب جباله بادشاه ته ویل دلته راشه وی دا باندې سي دی ولي وو وی دا پلنګ د مخ پکې خوده الکه قصدن دی خیر نه قسم دې کوم قصدن خي وی تا جبله قصدن خي دا وینا نه قصدن خو نه دی خي ما سره پلان نه کې دشمنه خو نه خو دا باندې لنګ وګورځو وی خاطر اوس مسلمانې او نو وی دې کې اوس د مسلمانې دوه خبرې تا ته پته ولګي چې د ما تاسو نه عزت کوم ډیر زیات پکو ځکه یو بادشاه علی مسلمان کې بدلته د خدای قرآن بل سوی او د پیغمبر حدیث بل سوی وای چې یا با دې راځي کې ظلم نه کړي معافي به غواړي او یا به دې نه سپېړې بدللې د دوه خبرې دي دوه خبرې دوه کې به یو ته تیارېږي ولې په دې ما لوس خپه کېږي په دې ما کائنات او فرشتي خپه کېږي داسې ونه کوم بیا به زه بې انصاف یم قیامت پر ما به خدای د مرۍ نه نیسي چې مظلوم باندې سینه سپېړه ایستې شوه ولې ایستې شوه من خو به د سپین تپوس کېږي د فرات دریاب په غاړه کتن دی نه مړ شو جبله وړه کې وایي چې دا څنګه اسلام دی باندې سینه زه معافي غواړم او دنه دې ما نه سپېړه وباسي هغه د روم خلک به څه وایي چې همدغسې ښې وی خبا امیر المؤمنین یو درې ورځې مهلت پکې شته په اسلام کې وی او درې نه څلور مهلت به درکړو وی لږ مهلت راکړه څه چل به وکړو دی به رضا کوي ښه هغه شپې د شپې واپس روم ته وتښتېد کافر شو بیا عیسائی شو چې لاړ قوم ولا بیا عزت ورکو په تختې کېنم یو زمون زوړ بادشاه راغی
هغې ته هم زه دروغ مروغ ویلي چې جاسوسۍ ریاست تلیم حضرت عمر صاحب ته چا وایي چې خبیث خو تښتېده هغه یې بدې وکړل اسلام یې پرېښود مرتد شو چېرته څه زمانه پس د مدینې منورې نه خلک تلي روم ته مسلمانان هغه جبله بادشاه ته خبر چې مسلمانان راغلي دي وی دی چې کوم مشر دی هغه راوغواړئ چې مشر صحابي ورته پیش شو د دې تپوس وکړ مسلمانان څنګه دي عمر څنګه دي ښه دي ما پېژنې وی نه تاج ماجې ورته خوښ وي دا هغه جبله یم او نیک بخت اسلام دې پرېښو واپس رالي اوس څنګه محسوسه اسلام کې دې لس 12 ورځې تېرې کړې مخکې عیسائی اوس هم کافرې څه محسوسه وی قسم دې دغه لس ورځو کې چې زما په زړه کې کم سکون او اطمینان او کم ټیسټ و نه محسوسو نه بل شان خواندو الله سره سړی مخامخ شي الله سره نږدې شي بیا راځه یاره وی پر پورې دا قوم خاندي اسلام ته مې بیا لکېږي چې باندې سي اوس پیړې مواله وي او چې اسلام مې نه وي پرېښی چې معافي به ته غوښته وي او چې اسلام مې نه وي پرېښی خو اوس قدم دا خلک وو چې یو خوا کله مسلمانېږي او کله بیا راځي نو یو چل دی که دا کېږي نو مسلمانېږم څه چل دی وی که عمر لور راکوي نو د زه به خلکو ته به وایم چې عمر غوندې بادشاه لور راکړه ځکه مسلمان شو صحابیو ته یې که زما په لور د کار کېږي اوس پیدا کړم خو که د عمر لور یا خو زما اختیار کې نه زه لاړ به شم مدینې ته تپوس به ترې وکړم وایي لاړ شه که عمر لور راکوي بس بیا راځه زه سره ځم بیا مسلمانېږم لمې کېږي اسلام ته خدا به یو بانه جوړه شي خلک به پیغور نه به پې خلاص شي چې راغی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته وی وی صاحب هغه جبله مې ولیده بادشاه د روم خو دا شرط لګوي چې که د عمر لوري او ما له لور راکوي مسلمانېږم تا ورته څه ووی ما که زما لوري اوس پیدا کړم خپل اختیار کې مې ده خو د عمر لور خو د مې اختیار کې نه ده یا د خدای بنده یا د خدای بنده ورکړې به دې زما لور به دې ورکړې وه د یو کافر چې مسلمانېږي که د هغه د اسلام نه د عمر په سوونو زرګونو لورم قربان شي نو خیر دی خو که دې خدای مسلمان اله زر ده شبه دې غریبي په اسور کو واپس روم ته لاړه خو پیاده مزلې وې چې لاړ غوغا و چغې وې او اله ګوله وه وی دا اله ګوله سره وی دا هغه جبله مړ شوی دی بادشاه اسلام په قسمت کې نو بنیاد د خبرې عدل او انصاف دا یو د بادشاه کار نه دی ښه بادشاه په خپل ځای به عدل انصاف کوي وزیر به په خپل ماحول کې په خپل ذمه دارۍ کې عدل او انصاف کوي تامدار به په خپل ذمه دارۍ کې عدل او انصاف کوي ډي سي به په خپل ذمه دارۍ کې عدل او انصاف کوي اس پي به په خپل ماحول کې عدل او انصاف کوي لیکن د کور مشر او سربراه به په خپل ذمه دارۍ کې عدل او انصاف کوي د کلی مشر به په خپل ذمه دارۍ کې ناظم به په خپل ذمه دارۍ کې عدل او انصاف کوي او پلار به د بچو سره په خپل ذمه دارۍ کې عدل او انصاف کوي ګاونډي سره به هم کوي دا اسلام نو دوه خبرې شوې د اسلام خو ډېر زیات شقونه دي چې د بل وخت بیا به درته ویم خو دلته د اسلام چې کوم اهم شعبه وه مې ته ذکر کړه چې هغه انصاف دی عدل او ظلم نه ځان ساتل او د مظلوم د خیرو نه ځان ساتل ظلم به نه کې عدل انصاف پکې دا مونږ زر وایو بادشاه یوازې د بادشاه سره تعلق لري ما سره تعلق لري دا خراب بادشاه چې په مونږ راشي خو زما زه انصاف ونه کړم خراب سړي له وټ ورکړم که ما انصاف وکړو ښه سړي له مې وټ ورکړم ښه سړی به راځي زه به انصافي وکړم دا زما تاوان زما نقصان او زه ظلم کوم په ګاونډ کې زه زمیندار سره ظلم کوم زمیندار نیک سره ظلم کوي ګاک دکاندار سره دکاندار ګاک سره خو دا ظلمونه ټول شروع دي که ګاونډي سره ظلم به نه کوم کړي خدای دې راته معاف کړي انصاف ته پکار هر سړی په انصاف ښه پوهېږي برابر او دا به مو سوچي په دې به زمونږ ایمان وي چې خدای پاک بهترین دین را کړی دی د اسلام په شکل کې د مانونو دا د انسان دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده مونږ دپاره ډېره لویه خوشحالي ده چې الله وایي چې ما خپل نعمت او احسان په تا پوره کړ ما چې کومه وعده کړې وه تا سره قرآن به در کوم دله مې درکړه د قرآن نه لوی څیز بل کم دی ما چې کوم وعده کړې وه چې زه به هدایت در کوم ما هدایت دله درکړه ما چې کوم وعده کړې وه تا سره چې زه به یو شریعت در کوم
تا د زندګۍ یو قانون بدر کوم، تا له د آخرت او د دنیا یو نظام بدر کوم، امې درکو. اتممت علیکم او دینکم، دینی نه وی الله پاک، الیوم اکلت لکم دینی، دا دین د خدای شریعت د خدای واضح خدای، نه دینکم چې ګورې نیولې پتاسو دی. دین زما دی ما درک خو نیول او عمل پتاسو دی، نعمت زما دی نعمتی، دین ستاسو دی. او نوم خدای دی څومره په الله خوشحالیږي، الله را د مخکې نوم دی. نو زمونږ د دین نوم اسلام. او د دې تپوس به قبر کې کېږي. قبر کې درې تپوسونه کېږي. یو تپوس به د الله متعلق کېږي چې رب دې څوک دی، دا یو تپوس. دویم تپوس به د رسول الله مبارک کېږي صلی الله علیه وسلم، دا څوک دی. او دریم تپوس چې کېږي نو ما دینو که دین دې څه دی، دا تپوس به کېږي. ولې الله مال راکړ، زه پې پوه کړم، پیغمبر یې وله راولېږه، رسول یې راولېږه، جبریل یې وله راولېږه، معجزې رالې، کتاب راغی، ارس رالل. پیغمبر مبارک د دې دین او د اسلام دپاره چې کم محنت او خواري وکړه تاسو ته معلومه ده. هغه نیازبین وجود باندې وینې بیا دی د دې دین دپاره، د دې اسلام دپاره، د دې دین او اسلام دپاره. د دې دین او اسلام دپاره طائف سفر وشو، د دې دین او اسلام دپاره مکه پرېښوده، مدینې ته لاړ. د دې دین او اسلام دپاره احد کې غاښ مبارک مات شو. د دې دین او د اسلام دپاره د حمزه غوښې ټوکړې ټوکړې شوې. د دې دین او د اسلام دپاره د صحابه کرام غریبانانو لاسونو خپې کټ شو. د دین او اسلام دپاره صحابو بچي پرېښودل، ښځې پرېښودې، ښځو خاوندانې پرېښودل. د دې دین او د اسلام دپاره پلار بچی پرېښود، بچی پلار پرېښود. دا دومره قربانۍ دې دین له ورکړې شوې د دې دین او د اسلام دپاره. نو چې دومره عظیم دین ماله خدای راکړ او زما پیغمبر د دې دین دپاره کومې قربانۍ ورکړې او زما صحابو کومې قربانۍ ورکړې او کوم تکلیفونه برداشت کړل، تپوس به نه کوي تاسو په دې دین دپاره. قبر کې به تپوس نه کوي. اوس دا دین او اسلام څه شی دی؟ شریعت ورته وایي. زمونږ خلکو کې یو غلطي ده، مونږ دین او اسلام صرف مونځ او دسته وایي. بس مونځ کوه ته مسلمان یې، زکات که نه ورکوم پروا نشته، حج فرض دی که نه کوم پروا نشته، روجه فرض ده که مې وننیوله پروا نشته، مسلمان ته که مې ضرر ورسو پروا نشته، که بې انصافي مې وکړه پروا نشته، که پردی مال مې و پروا نشته، که پردی ځمکه مې ګیره کړه پروا نشته، که مسلمان نه مې سپېړه ورکړه پروا نشته، که ګاونډي مې مړ که پروا نشته، که یو مسلمان مې قتل که پروا نشته. هیڅ نشته. او مونځ کوه، ګیره پرېږده او مونځ کوه، بس دا مسلمانی ده. دا د سر نه مسلمانی ده، ناقصه ده، دا مسلمانی نه ده، دا ناقصه ده. ولې الله وی ادخلوا فی السلم کافه، د سر د ویښته نه واله تر د نوکه پورې به په مسلمانۍ کې ځان داخلې. زه به یو خبره نن وکړم، بې انصافي ډېره لویه روانه ده. بې انصافي، انصاف. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ دی، امیر المومنین، او څلورم خلیفه دی، او د حضور پاک څومره نږدې صحابي، امید ترزوی دی، امیزوم دی. او حضرت فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ د حضور پاک داسې لور و چې دا ورته ډېره زیاته ګرانه وه او د دنیا خلقو غوښته، لیکن رسول الله مبارک علي صاحب له پخپله ورکړه. او فاطمې ته څه وایي؟ ای بچې، حالانکه علي صاحب سره هغه وخت کې سم نو، خپل کور یې نو، یو جوړه جامې یې ویسې نو، کور په مکه کې پاتې شو. لیکن بی بی فاطمه ته حضور پاک فرمایي، ای بچې، ما په خپل خاندان کې ستا نکاح د یو ډېر بهترین شخصیت سره وکړه. پیغمبر مبارک ته وایي ما تعالی چې د جون کم مرګري وکړه، زما په ذهن کې دنه بهترین مرګري بل نشته. یو ډېر ښه انسان مې دله وکړه چې خپلې لور ته وایي. او علي صاحب ته په خپله ووایي، ماشوم یې ځان سره لوی کړی دی، ورته پته چې دا د کومې قبیلې انسان دی. داسې ماشوم یې ځان سره لوی کړ او ځان سره د ځان په ځای چې کله مدینې ته هجرت کو، نو حضرت علي رضی الله عنه په خپل کور د پاسه پرېښود. حالانکه دا سخته مسله وه، ځکه ټول د مکې خلک راغونډ شوي او په حضور پاک کې حمله کوله
او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره پردي امانتونه دغه وخت کې خلکو امانتونه اعتماد وکاو. امید دشمن دی او مسره امانت دی چې خیانت نشتا، دغه ټګي نشته، دغه بے انصافي نشته، د انصاف والا پیغمبر دی. من پغلنه نه مني خو پته ده. علي زه خود امانتونه که خلکو لاس ور کوم او زم دوی را باندې پويږي او د امانتونه خود رسول پکاري دا خوري ضروری شی دی. علي نو تبه دا مې ربانیو کې اذا ما په بستر سملا او زو زم او سار وختي د امانتونه خلکو ته واپس کا او موږ پسې مدینه ته راځه. د دنیا خلق ګیر چا پیره کافران غون ولار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوته، جبرئیل وته ویل حاضر وځه، ویل خلق چې ګیر چا پیره ور دي سره سوکم، ویلګي غوندي خاور راواله ونوله. الله واستې حفاظت کی شاهت الوجوه ها وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. دا خو د روح متعلق دا چې د زړه نه دا کانه دي، خو د سترګو سره دا چل کوم. په زړه مهر د گمراهۍ لګېدلې دی، په سترګو مهر د گمراهۍ لګېدلې دی، په جبه مهر د گمراهۍ لګېدلې دی. خو زه دا ظاهري سترګې وتړندوم، شګې راواغېستې وینېستلې. الله هغه شګې د کافرانو سترګو ته ورسولې، دې سترګې مګلې رسول الله مبارک ته نیغ لاړ. بق بق یې راته کتل خو دې نه لیدم چې پېشمنې شو او سکه شکل پونه شو، سار شو، په کور یې حمله وکړه، ورننه وتل. چې ننه وتل په بستر حضرت علی رضی الله عنه پروت دی. ملګری څه شو نیم خبر چرته لاړ د کور اوته د شپې په کومه لاړو دا تاسو جو لاړو په کومه په دې لاړ کړ دې سلک سات نظر بند کو بیا پرې خاو او چې څومره امانتونه حضرت علی رضی الله عنه خلکو ته واپس کړل. دا بهادری ده، دې ته بهادری اسد الله، دا د خدای زمره شجاعت او بهادری. قبل څوک وي یره جی دا کار نشم کول، بل ډیوټي راته اوس پاره وکم، خدا خو کدا ټول کافر په مارا شو معمول کی ته خو دشمنان دي. اغه علی رضی الله عنه رسول الله مبارک سونه خواخ دی. ها دغه علی صاحب بادشاہ دی، امیر المؤمنین دی. یو يهودي ته زغره غشته و او زغره کې د یو پولیس افسر نه څوک والی رښتیا وایا نو هغه عدالت ته دی. پولیس ولې ورشه او څه پیړی و افسر خو څه کې یو ایسای یا یو ایس ایچ او یا یو د تعلیم محرر یا یو اولدار، هغه نه بسوک څنګه یو شی لاندې کی، هغه عدالت ته نه دی. هغه ورشه اونیسا یو 15 سپېړې مو آرام ولا او شیم دی والا، یا د کلی د یو مشر نه دی، یو ملک نه دی، یو نیک نه دی، یو مالدار نه. هغه عدالت ته سکی، عدالت ته کمزور سړی دی. علی صاحب کې دا طاقت وو. يهودي ته ګورو، زغره ګیرول ته ګورا. او چې دوه صحابه لګلې چې ورشه دا يهودي ځوړن کې ورشه اوسو سپېړی وه او مال د خپل زغره په زور راوړې. حضرت علی خو دروغ نه وای، غوښتونه. لیکن قاضي د شریح قاضي سره دعوه دایره کړه چې زمانه پلان کې يهودي سره زغره ده او دا زمانه ډیره خبره. روز تاریخ مقرر شو، علی صاحب مدعی دی او يهودي مدعی دی، دواړه عدالت کې ودرېدل. اوس دی وخت کې علی صاحب بادشاہ خودی بادشاہ خودل ته په حیثیت او مدعی د عدالت په ټکه کټه کې ولاړ دی. سکورسه وته نشتا، بالغ وته نشتا، غده وته نشتا، بستر وته نشتا، قالین جانمان نشتا. نه 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 نه. اوس دی وخت کې ستا حیثیت د یو مدعی دی، څنګه دا يهودي ولاړ دی، ما ته مخامخ دقه سبتو درېږي. او علي صاحب ته پته مو چې دا څه بکیږي. امیر المؤمنین دی، قاضي د لاندې دی، کنه نه لړکې شي، نه برخاست کولی شي. لیکن انصاف دیتا وای. علي صاحب ته پته و چې عدالت ته وځم يهودي سره به یو ځای درېږم. چته یو علي چته يهودي چته هغه انسان چې رسول الله مبارک څلورم نمبر کې داغه نوم لیکي علي به جنت ته ځي. څلورم نمبر میرټ چې کوم جوړ کړی د جنتیانو، ابو بکر فی الجنه جنت ته وځي، عمر فی الجنه عمر به جنت ته ځي، عثمان فی الجنه جنتی دی، علی فی الجنه علیم جنتی دی.
علي انصاف ته اوس ګوره ودرېد. شریح قاضي علي ته وایي تا څه دعوه ده؟ ګوره اوس حالت بدل شو، ستا څه دعوه ده؟ زما دا دعوه ده چې د یهودي سره زغره ده، دا زما ده. یهودي ته وایي دا زغره ستا ده که د ده؟ هغه وایي زما ده. اوس قانون دا دی قاضي به د یهودي خبره سم ټیک مني، د علي به ټیک مني، لیکن دلته انصاف دی. علي صاحب ته شریح قاضي وایي ګواه دې شته؟ وي وی څوک دی؟ وی دا یو مې غلام دی، آزاد کړی مې دی، خو غلام مې دی خو آزاد کړی مې دی. یو مې دا زوی دی حسن. شریح ورته وایي چې د غلام ګوی به دې ومنم، خو حسن خو ستا زوی دی، د زوی ګوی خو د پلار د پاره نه منلی کېږي. قانون ما ته پته ده چې ته رښتونی یې، بې ګوی ته رښتونی یې. ما ته پته ده چې حسن به څنګه دروغ وایي. د حسن هغه شونډې چې رسول الله مبارک ښکل کړي د هغې نه به دروغ راوځي؟ دا خو هغه شونډې چې حضور پاک مبارک ښکل کړي، دا خو هغه شخصیت دی چې رسول الله مبارک په د اوږه ګرځولی دی. حضرت حسن یې په اوږو د حضور پاک په اوږو یو سړی یو صحابي حضور پاک له مخې له ورغی. حضرت حسن ته وایي نعم المرکب رکبت یا غلام، په ډېر بهترینه سورلی سورې سورلی دی رسول الله مبارک ته، په حضور پاک سورې. او الکا حضور پاک مسکی شو ته سوی و نعم الراکب هو، وی سورلیم ډېره مزیداره ده، خو شاه سوارم ډېر مزیدار دی. حسنم ډېر مزیدار دی، شاه سوارم مزیدار. دومره مینه هغه ماشوم چې رسول الله مبارک په د اوږو ګرځولی دی، هغه شونډې چې رسول الله مبارک ښکل کړي دي، او هغه ماشوم چې ماشوموالي کې حضور پاک ورته د جنت د سردانانو سردار ویلی دی. دروغ به وایي؟ نه، خو رښتونی دی. لیکن قانون دلته دا دی چې څوک دعوه وکړي واستشهدوا شهیدین من رجالکم، دوه ګوان به پیدا کړي. او پیغمبر مبارک فرمایلی دي چې د زوی ګوی د پلار دپاره نه قبلېږي. هر څوک دی د زوی ګوی د پلار دپاره نه قبلېږي. نو اوس قانون دی، دې ته انصاف وایي. علي ته رښتونی زوی دی، رښتونی دی، تعمیر المؤمنین، ستا مقابله کې مسلمان هم نه دی، یهودي دی، خو قانون قرآن قانون حدیث هغې له به ځو. رښتیا ووایه مونږ چې نن ډغرې خورو سره وجه نه خورو، د انګریز قانون بس دقه دی مونږ ډغره خورو. پاکستان دی جوړ شوی دی د اسلام په نوم، قربانۍ ډېرې زیاتې ورکړې شوې دي، لیکن تر ننه پورې دغه اسلام مونږ په دا سترګو په دا ملک کې ونه لیده. الله دې د اسلام قانون مونږ ته وښودلی. انصاف چې تر څو په دې ملک کې د اسلام قانون نی راغلی، والله که پکې انصاف پیدا کړي. ما ته خلک وایي په امریکا کې خو اسلام نشته، او انصاف ته مې انصاف کم دی. خو ښه انصاف که نه، ښځه بربنډه ګرځېدل انصاف دی، شراب څښل انصاف دی. او هلته چې کوم جرایم کېږي د دنیا په مخ د ځمکه دومره جرایم په یو ملک کې نه کېږي کوم چې په امریکا کې کېږي. د انصاف دی، ښځې له ازادي انصاف دی. نه د خاوند خدمت، د خاوند خدمت خو پې نه کې په کور کې دننه، لیکن دا ښځه چې تا نوکره کړه او په جاس کې هلته کې یر هوسټس شوه، د خاوند خدمت خو نه کوي، او په جاس کې څومره سورلو خدمت کوي، د 3,500 سورلو تخته پورته کېږي. په حیا کې نه کوي د یو خاوند، او 3,500 سورلو کوي. دلته پرده کې نه کوي، هلته بربنډه کوي، هلته ورپسې لاس کې ټرایګانې ګرځي، په جاس کې لاس کې اوبه راوړه په منډه وړي، ګولۍ راوړه په منډه وړي، صابون دغه راوړه لاس دپاره، ټیشو پیپر په منډه ولوړي. دا ته انصاف وکړه، انصاف خدای نه دی. د یو خاوند خدمت ښه دی که د 3,500 خلکو ښه دی؟ ولې تنخوا ورکوي؟ په تنخوا به څه کوي؟ دا خو انصاف نه دی. انصاف خدا دی چې دا په کور کې کیني او بالغ ته ډډه وایي او د کور سرداره شي سرداره. اسلام خو انصاف، اسلام انصاف ښځې له ورکړی دی. وایي ښځه به په کور کې سرداره وي، سرداره، بالغ ته به یې ډډه والي. سار چې د کور وځي دومره لیست درته ولیکي، دومره لیست، په هغې کیسې به د تورو باټینګنو نه شروع کړې، د مرچکو د غوښې نه
او د چرګانو باندې راته وکړي څه کې ډیوټي له زما دا لیست والا کنه صبر ورل بام غواړي کنه بشیر وی مال خذ او کوم شکر دې د غم اخلاصې چا چې کړي دا وی لولا ټور توبه به وباسي شکر نو باسي دا خذ غواړي چا چې کړي اینه تاسو کا او چې بیا د خورلنې او د خورزي او د ویری او د رور وادي ماشاءالله په یو جوړه خو دوی کار نه کیږي شل جوړې بوله راوړي دا مې د خپېرته شو دا د خپې تنګ شو دا د ماسختن شو دا د مازیګر شو مصیبت دا دی زموږ یو جوړې شل کاله غوندو ای یو جوړه واغوندي دوباره نه چي وي دا خلکو لیدلې دا بلغم دی ولې دا چې چلو شو کوب کاپیرا شو است دا سردار دا کور امریکا کې ځان له خپل جامې لي دلته ولا مېړه وروړي امریکا کې ځان له خپل هوټل نه ډوډۍ وروړي نه له تنخواه ګټي دلته ولا خاوند وروړي پړ دې په دلته اډر کوي ورشدار وړه دا تاسو نه کوي چې بار لاشي د لار کې را پریو یو ډز الکه پلان کې سپلار سم دم روانو او هارت اٹیک پر راغی هارت اٹیک به نه راځي چې جیب کې وته دوه پر پړای خو دې دا له بیمار ني دا خلک د لاسه بیماران شو انت د خورزي د لور واده دی هغه له سیب او دبي مولل غواړي او هغه له موټرم په کار شادي حالت تل غواړي او هغه له ماشومان او جنکول او خدای له پینځپک جوړې جامې کول غواړي او چپل او کېړم کول غواړي چې خپل ودا پیدا کی او کنه پیدا کې نو خامخابه پیدا کې تړي وادو کو واده نه پس خدای وته دار او هغه د حق به خدای ده ودا پکې سي دا خو پکې نشتا وینشته څه تا وای دا د ټول منلې دي دا جامع او کېړې او دا هر څه منلې دي په لوی جرګه کې دي منلې دي قسم دې ک ما ته خو چا دا ویلو چې باټینګل ممروړي غوړي بمروړي چینی بمروړي جامع بمروړي په بمروړي بالغ جوړه بمروړي قسم دې ک تاسو ویلو د نکاح په وخت کې ما ته خو وی قبول کړي دا ما ویو قبول کړي د بیخ دیو د کې دار څه پراته دي دې ټکی کې د نار شي د نه پروت دی لکه پایو کې چې شوملم پر تر پټا تا ته نخ کاری کوچم پکې پراته دي خدای ته نخ کاری غوړیم پکې پراته دي خدای ته نخ کاری او بم پکې پراته دي خدای ته نخ کاری سپین رنگ هم پکې پروت دی دا څه پکې څه پراته دي اسلام ته سردار جوړ کړ کېنه ډډوا بالغتا او خاونتا اډر کو چې څه دی بدل کوړه وروړي ته تنخواه پته نه دی ته سالو سره یو ځای څنګه پسنګ په جدونو کې نوکرای نه کې ته په دفترونو کې سالو سره څنګه پسنګ نوکرای نه کې خاون پیشه پتا پړ دی لبه وروړي اسلام کې انصاف دی بل دین کې نشته انصاف بل مذهب کې نشته انصاف بهر کیف علي صاحب ته وی چې حسن غوي خو د پلار د زوی د پلار لپاره نه قبلي او یو گواه دی يهودي له قسم ورکو ډیره خبره يهودي ته وی قسم اخرى چې دا غیر استاد يهودي وی ها انصاف ز قسم اخرم زغره بدماشي او کته قسم خوري نو غلط زغره بستاشي يهودي وته وی چې ها دا انصاف د اسلام دا امیر المؤمنین دی بل مذهب کې خود بادشاہ نه خوري غره پټه کی او د انصاف کې دا زوی غوي بوله نه قبله او غره مال راکې دوه قسمهم غزا ما شو بس غره د دې علي صاحب دغه يهودي وي ما غلطي کړې ده او غره بخپل کار کوي د دې دین او د دې اسلام نه قربان د اسلام کې داخلي دل غواړي د انصاف والا اسلام چې يهودي مو ما سره امیر المؤمنین برابر شو او اقتم يهودي کلمه شهادت وي او خدای پاک مسلمان حضرت علي سے بتوي بچي زغره خو زما ده تاسو منل چې زما ده او ته ایمان وروړو اسلام دې وروړو دا د اسلام په زیر کې ستا شو د انصاف دې ته وي اسلام دې ته وي انصاف مو خو چې څومره مالداري کې او څومره
طاقت خاون کیږي نو بل سره ظلم نو ظلم نو ظلم او دام ذهن کې واچوا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اتق دعوت المظلوم، د مظلوم د خیر نه ځان ساته.